بسم الله الرحمن الرحيم. Class 9th Biology Chapter number 4 Cells and Tissues Lecture number 1 Introduction. Introduction څه ته وایي؟ تعارف ته. یعنی مطلب که تاسو په یو ځای کې ناست یې یو نوی کس راشي او تاسو یې نه پیژنئ نو پکار دا ده چې دا کس خپل انټروډکشن وکړي، خپل تعارف وکړي، چې دی ووایي چې زما نوم دا دی، زه د فلاني خاندان سره تعلق ساتم، د فلاني ځای نه راغلی یم او دا دامي کار روزګار دی، په دې کار باندې راوتی یم. نو دې ته څه وایي؟ انټروډکشن، تعارف. نو دې کس له پکار دی چې دی خپل انټروډکشن وکړي. دغه شانتي کله چې یو نوی چپټر شروع کیږي نو د هغه نوي چپټر هم په سر باندې یو څو خبرې یو څو جملې لیکلی شوي وي. دغه خبرې دغه جملې د دې چپټر انټروډکشن وي چې یعنې مطلب په دې چپټر کې به مونږ څه وایو. نو چونکې زمونږ چپټر نمبر 4 شروع کیږي سیلز اینڈ ټیشوز، نو د دې به مونږ انټروډکشن کوو، تعارف به کوو چې یعنې مطلب په دې چپټر کې څه موجود دي. صحیح ده؟ نو مونږ راځو چې all living organisms are made up of cells. څومره چې living organisms دي زنده سر څیزونه دي نو دا د سیلز نه جوړ دي. اوس زنده سر څیزونه نه څه مطلب دی؟ زنده سر څیزونه کم دي؟ نو زنده سر څیزونه زموږ سره بیکټیریا، امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیموډوموناس، پلازموډیم، والواکس، بوټي او زناور دي. ټیک شو. په بوټي کې کوم چې زموږ سره وړې وړې ګیاګانې دي، لږ غټ بوټي دي او نور غټې ونې دي. او دغه شانتي په زناورو کې هم زموږ سره چې کوم انورټیبریټس دي، یعنې مطلب چې د ملا اډوکې د ملا تیر پکې نشته. لکه مطلب زموږ سره چې کوم جولا دی، ګونګټ دی، مچ ماشه، بلبلکۍ، که نه، وغیره وغیره، نو دا انورټیبریټس دي. او ورټیبریټس کوم کې چې د ملا اډوکې یا د ملا تیر موجود وي، یعنې مطلب مایان شول، چندخې شوې، ماران، چرمښکۍ او د دې نه علاوه مرغۍ، انسانان او نور زناور لکه غواګانې، چیلۍ، ګیډۍ وغیره، سپي. نو دا ټوټل زموږ سره څه دي؟ دا لیوینګ ارګانیزمز دي او دا جوړ د څه نه دي؟ د سیل نه جوړ دي. ټیک شو. سیل له به مونږ راشو نو سیل از د structural and functional unit of living organisms. سیل چې کوم دی نو دا د لیوینګ ارګانیزمز د زنده سر څیزونو یونټ دی، یعنې مطلب د دوی اکایي ده، د دوی بنیادي څیز دی. د دوی د structural and functional. structure څه ته وایي؟ چې دا ارګانیزم جوړ د څه نه دی دې ته د دې structure وایي. او فنکشن څه ته وایي؟ چې د ارګانیزم کم کارونه کوي. یعنی ساده مثال به زه تاسو له دا درکړم چې که زه تاسو ته ووایم چې بلاک از د structural and functional unit of a room. د یوې کمرې structural او functional unit څه شی دی؟ بلاک دی. هغه څنګه؟ ګورئ، د دې کمرې خو یو structure دی که نه، یو شکل یې دی که نه. نو د دې کمرې دا شکل، د دې کمرې دا structure دا د څه په وجه باندې دی؟ دا د بلاک په وجه باندې دی. ته دې بلاکونه لرې که نو د کمرې structure به ختم شي، کمره به کمره پاتې نه شي. او د دې کمرې چې کوم فنکشن دی، کمرې فنکشن څه دي؟ مونږ د باران نه بچ کوي، د طوفان نه بچ کوي، د نور نه بچ کوي، د بهر شور نه بچ کوي، مونږ له پناهي راکړي وي. نو دا د دې کمرې فنکشنز دي. نو که ته دې بلاکونه لرې کړي، صحیح ده که نه، نو د کمرې فنکشنز به هم ختم شي. نو مونږ دا خبره کوو چې بلاک از د structural and functional unit of room. مطلب د کمرې چې کوم یونټ دی د structure او د فنکشن نو هغه څه شی دی؟ بلاک دی. که ته دې بلاک لرې کړي نو د کمرې به structure هم ختم شي او د کمرې چې دا کوم فنکشنز دي دا به هم ختم شي. که ته بلاکونه لرې کړي نو کمره به کمره پاتې نه شي، نو بیا به تا د باران او د طوفان او د نور نه څه بچ کړي. نو په دې وجه باندې مونږ دا وایو چې بلاک از د structural and functional unit of a room. صحیح ده؟ د یوې کمرې structural او functional unit بلاک دی. دغه شانتي د یو زنده سر څیز د لیوینګ ارګانیزم structural او functional unit سیل دی. یعنی خپل ځان ته وګورئ، زمونږ چې دا کوم structure دی دا د سیل په وجه باندې دی، او مونږ چې دا کوم کارونه کوو دا د سیل په وجه باندې کوو. نو په دې وجه باندې مونږ دا خبره کوو چې سیل از د structural and functional unit of living organisms. د living organisms د یوازې مونږ مطلب نه دی، دا ټول څیزونه کوم چې مونږ ووایو، بیکټیریا، امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیموډوموناس، پلازموډیم، والواکس، پلانټس او انیملز، نور زموږ سره چې څومره لیوینګ ارګانیزمز دي دا ټول د سیل نه جوړ دي. د دې ټولو structural and functional unit سیل دی. ټیک شو. زموږ سره چې کوم دی نو study of cell is called cell biology یا سایټالوجي. د ساينس یا د بایولوژي هغه برانچ چې په هغې کې مونږ سیل سټډي کوو او په سیل کې دننه چې کوم څیزونه دي هغه سټډي کوو، نو دغې برانچ ته څه وایي؟ سیل بایولوژي ورته وایي. ټیک ده؟ دا سیل دننه ځان له یوه دنیا ده،
مطلب په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو په بعضې نیم سیل کې سیلوال وي، بیا زموږ سره چې کوم دی نو سیل ممبرین، سایټوپلازم، مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، نیوکلیس وغیره دا ټول په سیل کې دننه موجود وي. نو دې ټول سټډي چې موږ کوو نو دې ته موږ څه وایو؟ سیل بایولوژي یا سایټالوژي. موږ دا خبره وکړه چې ارګانیزمز چې کوم دي د ارګانیزم جسم چې کوم دی باډي نو هغه د سیل نه جوړه ده، خو څه ارګانیزمز داسې دي چې هغه د سنګل سیل نه جوړ دي، د یو سیل نه، نو هغې ته موږ یوني سیلولر ارګانیزمز وایو. او څه ارګانیزمز داسې دي چې هغه د مینی سیلز نه یعنې د ډېر سیلز نه جوړ دي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ملټي سیلولر ارګانیزمز. یوني څه ته وایي؟ ون ته، د یو سیل نه چې کوم جوړ وي نو هغې ته څه وایي؟ یوني سیلولر ارګانیزم. د دې مثال دی زموږ سره بیکټیریا، امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیماډوموناس، پلازموډیم وغیره وغیره. دا چې کوم دی نو زموږ سره یوني سیلولر ارګانیزمز دي. دا په خپله یو سیل هم وي او په خپله یو ارګانیزم هم وي، یعنې مطلب د زندګۍ ټول کارونه د یو سیل پوره کوي. په دې وجه باندې دې ته موږ یوني سیلولر ارګانیزمز وایو. یو سیل هم وي او یو ارګانیزم هم وي. صحیح ده که نه؟ دغه شانتي که موږ اوس راشو مینی سیلز نه چې کوم ارګانیزمز جوړ دي هغې ته موږ ملټي سیلولر ارګانیزمز وایو. ملټي څه ته وایي؟ مینی ته، د ډېر سیلز نه جوړ وي. یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی پلانټس او انیملز، لکه که موږ خپل جسم واخلو نو موږ 37.2 ټریلیون سیلز نه جوړ یو تقریبا. نو مطلب دا بېشماره سیلز دي، ډېر زیات دي. په دې وجه باندې موږ ملټي سیلولر یو. موږ جسم د سیل نه جوړ دی خو د یو سیل نه دی جوړ، د ډېر زیات سیلز نه جوړ دي، نو موږ ملټي سیلولر یو. ټیک ده؟ اوس د سیل په باره کې خو موږ وپېژندل چې سیل از د سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم. ټیک ده؟ اوس به موږ د څه په باره کې پېژنو؟ د ټیشو په باره کې، چې ټیشو څه څیز دی. چونکې د چپټر نوم دی سیلز اینډ ټیشوز، نو سیل خو موږ وپېژندو، اوس موږ ټیشو له راځو. A group of cells having similar structure and perform a common function is called tissue. چې موږ سیلز راجمع کوو، سیلز او د سیل یو ګروپ راواخلو، خو د دغه سیل چې سټرکچر هم یو شانتي وي او فنکشن یې هم یو شانتي وي، نو دې ته به بیا موږ څه وایو؟ ټیشو به ورته وایو. لکه مثال کے طور پر که زه د خپلې معدې نه څه سیلز راواخلم، یو ګروپ اف سیلز راواخلم، نو دا زما سره سټمک ټیشوز دي. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب دا دی چې د دوی سټرکچر به هم یو شانتي وي او د دوی فنکشن هم یو شانتي دی. زموږ سره چې کوم دی نو څه چل کوي؟ ډایجېشن کوي، خوراک هضموي. دغه شانتي که زه د ګردې نه راواخلم نو د ګردې کې چې کوم سیلز دي نو د هغوی سټرکچر هم یو شانتي دی، د نفران نه جوړ دي، او د ګردې فنکشن هم یو شانتي فنکشن یې دی، وینه صفا کوي. دغه شانتي که زه د زړه نه سیلز راواخلم یو ګروپ، نو د زړه چې کوم سیلز دي د دوی سټرکچر هم یو شانتي دی او د دوی فنکشن هم یو فنکشن یې دی د ټولو، مطلب وینه چې کوم دی نو ټول وجود ته پمپ کوي. نو په دې وجه باندې دغې سیلز ته زه څه وایم؟ ټیشو ورته وایم. کارډیک ټیشو یا هارټ ټیشو ورته وایم. ټیک ده؟ خو یاد ساتئ که زه اوس یو داسې ګروپ راواخلم د سیلز چې د هغوی سټرکچر هم یو شانتي نه دی او فنکشن یې هم یو شانتي نه دی، نو هغه ته بیا زه ټیشو نشم ویلی. یعنې مثال کے طور پر که زه یو سیل د سترګې نه راواخلم، بل د پوزې نه راواخلم، بل د معدې نه، بل د ګردې نه، بل د زړه نه، بل د خپې نه، نو دا هم زما سره ګروپ اف سیلز شول، خو د دوی سټرکچر هم یو شانتي نه دی او فنکشن کارونه هم یو شانتي نه دي، بدل کارونه دي، نو دې ته زه ټیشو نشم ویلی. هغه ګروپ اف سیلز چې د هغوی سټرکچر هم یو شانتي وي او فنکشن هم یو شانتي وي، نو دې ته به زه څه وایم؟ ټیشو ورته وایم. ټیک ده؟ Study of tissue is called histology. د بایولوژي یا د ساینس هغه برانچ چې په هغې کې موږ ټیشو سټډي کوو هغې ته موږ څه وایو؟ هیسټالوجي ورته وایو، دغې برانچ ته. Plants and animals have tissues. موږ په دې ځای کې خبره وکړله چې پلانټس او انیملز زموږ سره څه دي؟ ملټي سیلولر دي، یعنې مطلب د مینی سیلز نه جوړ دي، د ډېر سیلز نه. نو دا ډېر سیلز چې راجمع کېږي نو دا بیا څه جوړوي؟ ټیشوز جوړوي. په دې وجه باندې زموږ سره پلانټس او انیملز کې ټیشوز موجود وي. ټیک ده؟ نو پلانټس خو بخیر د دې چپټر کې وروسته بیا وایو، د انیمل ټیشوز به هم وروسته وایو، خو تاسو له زه د ټیشو اسې اګزامپل در کوم مثال. نو په انیمل ټیشوز زموږ سره چې کوم دی نو 4 میجر ټایپس دي. په انیملز کې د ټیشوز 4 غټ قسمونه دي: اپیتیلیل ټیشو، کنیکټیو ټیشو، مسکولر ټیشو او نروس ټیشو. نو دا نور به بیا د دې چپټر په اخره کې وایو، خو زموږ سره ستاسو د پوهه کولو لپاره زه په دې ځای کې صرف نروس ټیشو وایم. زموږ نروس سیسټم چې کوم دی، دماغ او د میسیجونو دا سیسټم دی، دې ته نروس سیسټم وایي. ټیک ده؟ نو زموږ سره چې کوم د نروس سیسټم کوم ټیشوز دي هغې ته نروس ټیشوز وایي. نو دې ته نروس ټیشوز ولې وایي؟ ګورئ ورته،
د دې چې کوم سټرکچر دی کوم شکل دی نو هغه داسې شانتي وي. ګورئ ورته دلته برانچونه دي، دا برانچونه دي داسې، بیا دې خوا راغلی دی دې ځای کې بیا برانچونه دي، شاخونه دي که نه. نو دا ټول داسې شاخونه شاخونه سټرکچر وي د نروس ټیشو. څومره چې نروس سیلز دي نو د هغوی سټرکچر چې کوم دی نو هغه څه دی؟ شاخونه شاخونه دی. ټیک ده؟ او څومره چې نروس ټیشوز دي نو د هغوی کار څه دی؟ میسیجونه وړل. میسیج چې کوم دی په جسم کې پیغام دی یو ځای نه بل ځای ته وړل. نو ځکه دې ته موږ څه وایو؟ نروس ټیشو ورته وایو. دا ګروپ اف سیلز دي چې د دوی سټرکچر هم یو شانتي دی، داسې شاخونه شاخونه سټرکچر یې دی او فنکشن هم یو شانتي دی، ټول میسیجونه وړي راوړي، ځکه ورته موږ څه وایو؟ ټیشو ورته وایو. نو نروس ټیشو. ټیک ده؟ ها. Before going into the details of cells and tissues, we will study the instrument which helps to discover these details. کوم غواړو چې یاره موږ د سیل ډیټیل ته ځو چې ټیک شو. سیل خو structural and functional unit of living organism دی، خو لکه دا سیل څه شی دی موږ دا سیل سټډي کول غواړو. نو یاد ساتئ تاسو ته ما الریډي وویل چې سیل ځان له یوه دنیا ده، په دې کې دننه چې کوم دی نو زموږ سره سایټوپلازم وي او د دې نه علاوه مایټوکانډریا، الجبرایز، اندوپلازمیک ریټیکولم، نیوکلیس او نور هم پکې ډېر زیات څیزونه وي. نو دا ځان له یوه دنیا ده دننه. خو یاد ساتئ چې دا سیل مونږ لیدلی نه شو په عامو سترګو باندې، په نیکډ آی باندې دا مونږ لیدلی نه شو. د دې د لیدلو لپاره یو انسټرومنټ، یو اوزار، یو آله پکار ده. هغه آلې ته څه وایي؟ مایکروسکوپ ورته وایي. نو دا مایکروسکوپ چې کله ته راواخلې نو او د دې په موجودګۍ کې ته کله بیا سټډي کې سیلز ته ګورې نو تا ته به بیا سیلز ښکاري. ټیک ده که نه؟ نو مونږ چې دې چپټر کې مخکې ځو او سیلز اینډ ټیشوز باندې بحث کوو نو د هغې نه مخکې مونږ له پکار دا دی چې مونږ په مایکروسکوپ باندې بحث وکړو، ځکه چې د مایکروسکوپ نه بغیر ته سیلز لیدلی نه شي. نو اول به مونږ مایکروسکوپ په باره کې سټډي وکړو. نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ مایکروسکوپي. نو هغې کې به مونږ مایکروسکوپ او د مایکروسکوپي په باره کې ذکر وکړو. د هغې نه پس بیا زموږ سره چې کوم دی نو چپټر کې به مخکې ورو ورو ځو.